زه ګلرحمان د بشګرام اوسېدونکی دا خبره کوم چې دا زما زوم محمدزاده دی د علمګنج کې اوسېږي. دا جینۍ د په پیسو خرڅه کړ ده په کاڼه غوربند کې. نو ډېرې پیسې چلېدل دي. نو مونږ تاڼه کې هم خپل کوشش وکړو موازه ونه کړه. نو مونږ د ادارې له رالو د دې ادارې په خاطر باندې مونږ څه مدد میلاو شي چې دا زمونږ دا جینۍ عدالت ته راشي او مونږ له انصاف میلاو شي. تمینا نوم یې خاتمه دی. صحیح ده لکه مونږ ته خو هغه نه پرېږدي که نه خو په ټلیفون څه واس باندې هغه دا فریاد کړی دی چې ما د دې ظالمان نه ازادي کوي. ورځ شپه ما وهي او ټاکوي او چېرته هم ما نه پرېږدي. خپل زوی هم دې سړي زغلول دی او زمونږ سره بره دی. ما نه پرېږدي خپل زوی هم دې سړي زغلول دی او زمونږ سره بره دی. ثبوت ښه برابر دی پوه شوې. دا په پیسو اسلام آباد یو حاجي دی هغه پیسې ورکړي دي خلکو. هسې ته خپل لور او خپل زړه ته خرڅولی شي او نه سړی پیژنې او نه بل څه پیژنې. نو د دې اوس پاته مونږ ته نشته نه ښایي که نه. خو لکه خو لکه څه 8 لکه روپۍ خو حاجي به ورکړي هغه ته 8 لکه داسې دي لکه 8 روپۍ. دویمه زمونږ په دې خوا د خیله کې یو خورزه پاتې کېږي د هغه د پلار نوم دی محمدزاده. د مور نوم په دې میډیا شیشه نشم اخیستی. خو هغه خورده چې مې واغسته یو 2 کاله مخکې کونډه شوې وه. بیا د پلار سره ناسته وه نو بیا پلار ولګېد هغه لور یې خرڅه کړه په یو کس په کاڼه غوربند کې په 12 لکه روپۍ. نو موږ چې کله خبر شو هغه خوردې زموږ سره رابطه وکړه چې یاره ماماجي ما ته دا سړی قبول نه دی. که هر کله د پلار د ما دا واده دې سړي سره کوي نو زه به زهر خورم ځان به وژنم. نو زه د هغه ځای نه روان شوم راتلم په کچرو کې مې درخواست وکړو او د چارباغ په تاڼه کې مې ورکړو چې زما دا خورده تاسو راوغواړئ که د ده رښتیا دا خبره دا ثابت شي چې یاره دا سړی زما نه دی خوښ نو ده ته د انصاف میلاو شي. نو هغه درخواست هغو موږ له راکړو چې دا تاسو ویسئ د علمګنج چوکۍ ته. علمګنج چوکۍ ته چې موږ راتلو نو درخواست باندې لکه هغو موږ ته وی چې یاره په دې موږ کاروی نشو کولی تاسو لاړ شئ عدالت ته. مونږ عدالت ته راتلو په عدالت کې مونږ وکیل ونیو هغه هم روپۍ ورکړې نو هغه مونږ له تاریخ راغوه تاریخ ډېر لرې دی. نو خوردې را سره دوباره بیا رابطه وکړه چې ماماجي تاسو تاریخ لرې ورکړو دا سړي خو لیډي ما بوزي دوی زما نکاح هم په زور زبردستۍ کړی دی. نو سر که د دې میډیا پاس واسطه کم ځای افسرانی کم ځای مشران خلک یې مونږ خو هغو ته نشو رسېدی. تاسو دا پیغام هغو ته ورسوئ که زموږ سره څه مرسته کولی شي دا جنۍ عدالت ته راولئ د دې تپوس وکئ که دا جنۍ هلته رضایي زموږ څه شکایت نشته. خو که دا جنۍ په رښتیا رضا نه وي او دا زهر وخوري نو دا افسران او دا خلک چې دی نو د دې په واسطه د دې جنۍ ته انصاف میلاو شي. دا جنۍ چې دا په علمګنج کې پاتې کېږي دا چې په کوم ځای کې ورکړله دا په کاڼه غوربند کې ده. خو هغه سړونه مونږ نواقي به یو د هغو نومونه دا مونږ ته درج نه دي. ما ووایې که نه چې محمدزاده د پلار دی د مور نوم یې زه نشم اخیستی ولې چې د میډیا دغه دی که نه. ټیک ده سره دا درخواستونه چې دی دا مونږ دغه نه راوړلي د ډیسي نه د منګورې نه دا درخواستونه مونږ په چوکۍ کې ورکړلي په دې زموږ کاروی نه ده شوې. د دې جنۍ پلار چې دی ډېر ظالم سړی دی. اوس زه ادارو ته دا خواست کوم زه ډي سي ته دا خواست کوم چې دا درخواستونه د دې شیشه په دغه وګوري په دې کاروی وکړي. دلته مونږ په عدالت کې درخواست جمع کړلی دا جنۍ چې دا عدالت ته نه پیش کېږي په هغې کې تاریخ اوږد دی. الریډي دا جنۍ مونږ ته دا خبر راکوي چې که چېرې زما واده د دغه سړي سره وشو 80 کاله عمر یې دی د دې جنۍ عمر چې دی 21 سال دی. که وایي چې زما واده وشو زما 2 بچي دي زه به دا 2 بچي هم وژنم زهر به خورم ځان به هم وژنم. نو که داسې وشوه نو دا خون به زمونږ د ټولو مونږ چې څوک خبر یو نو د دوی په غاړه به وي. نو تاسو بډه مهرباني وکړئ چې په دې خبره زموږ سره ودرېږئ او کاروی پې وکړئ.